د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د ځانګړو ځواکونو د دې قطعې شاوخوا شپېته منصوبینو د پرمختللو موټرو د چلونې مسلکي زده کړې بشپړې کړې. دوی وایي د هیواد او خلکو امنیت ساتلو په برخه کې هر ډول چوپړونو ته چمتو شوي دي. ځانګړو ځواکونو قمندانۍ د ښوونې او روزنې امریت په هره برخه کې مجاهدینو ته مسلکي او روزنیز زده کړې ورکړي دي چې د هغې له جملې نه یوې د ډریورۍ زده کړې کورس دی چې په هغې کې تقریبا 80 تنه مجاهدین موږ مسلکي کړل او د ډریورۍ د عملي او نظري زده کړو نه فارغه کړل. انشاءالله اوس د تعلیم په لحاظ باندې متحرک روزنې راکول کېږي، هم تعلیمي هم نورې هم د مسلک، او انشاءالله هر وخت لپاره د خپل هیواد لپاره چمتو د خدمت لپاره. د خاصو ځواکونو مسؤلین وایي د جګړه ییزو زده کړو ترڅنګ ځواکونو ته په بیلابیلو برخو کې مسلکي زده کړې هم ورکړي څو د امنیت د لا ټینګښت په برخه کې هیڅ ډول کمی کاستی موجود نه وي. الحمدلله مجاهدینو خو عقیدوي زده کړې همدغسې په نظامي برخو کې چې هغه د نمایشي برخې دي په دې ټولو کې الحمدلله مجاهدینو په پوره ډاډ او اطمینان سره خپلې زده کړې ترلاسه کړي دي. او ولسله مو په پوره ډاډ او اطمینان سره دا پیغام دی چې الحمدلله د کونړ ولایت د ځانګړو ځواکونو قطعې مجاهدین به د اسلامي نظام او ستاسو د سر و مال او د ناموس ساتنه کوي په هره برخه کې. کونړ کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مسلکي روزنو دا ډول ګڼ شمېر روزنیز پروګرامونه په لاره اچول شوي څو د دې ولایت خلک په خوندي او ډاډمن چاپیریال کې ژوند وکړي. د امنیتي ځواکونو مسؤلین وایي د کونړ په ټولو سیمو کې د ځواکونو پر مټ بشپړ امنیت تامین دی او هیوادوال کولی شي په ډاډه زړه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ یوسي.